سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمه خبرونو ته کابل کې د افغانستان چین او پاکستان درې اړخیزه اقتصادي غونډه جوړه شوه کابل کې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پانګونو جلب او د ګډو پروژو پلي کولو په موخه د افغانستان پاکستان چین درې اړخیزه اقتصادي غونډه جوړه شوه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه غونډه کې د ګډو صنعتي پارکونو د ځانګړو اقتصادي زونونو د صادراتو د پروسس ګډو مرکزونو درې اړخیزو سوداګریزو نندارتونونو د کوچنیو او منځنیو تنشباتو د ملاتړ مرکزونو رامنځته کولو او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د بانکي اړیکو پر اسانتیاو خبرې شوې دي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د همکاریو د پراختیا په موخه د پاکستان او چین د سوداګرۍ وزیرانو ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده او روسي خبر ده چې یوشیایونګ امیر خان متکی ته د چین بلنه ورکړه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي اساسي یوشیایونګ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت لا سرپرست امیر خان متکی سره د سیاسي اړیکو او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کتنه کې متکی د چین له دوامداره ملاتړ مننه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې پرمختګونه ستایلي دي په دغه کتنه کې د چین ځانګړي اساسي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له لوري امیر خان متکی ته د چین د سفر بلنه ورکړې او د ښاغلي متکی له لوري هم منل شوې ده